دره مولانا یعقوب چرخی که در ولسوالی چرخ لوگر موقعیت دارد و یکی از ساحات تاریخی و تفریحی به شمار می رود که همه روزه شاهد سیاحین و گردشگران داخلی بوده که به تازگی ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر نشست ادبی و فرهنگی را با حضور معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ، شماری از مسئولان محلی، بزرگان قومی، شاعران و نویسندگان برگزار کرد. معین فرهنگ و هنر مولانا یعقوب چرخی را مفاخر جهان اسلام یاد نمود و افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حفظ، معرفی و توسعه این میراث تاریخی و فرهنگی تلاش دارند. دا واقعا یو د موږ د فرهنګ جز د سیاحت سیر او موږ تاسو ټول باید کله تعالی چاته توفیق ورکړي د امن په دې فضا کې باید له دې موږ تاسو استفاده وکړو. سن هر سیمه په تاریخي، علمي، فرهنګي، جهادي په دې لحاظ باندې ځانګړتیاوې لري. اطلاعاتو کلتور ریاست له لوري د خدمت په برخه کې په بشپړه توګه ډاډ درکوي چې هرې خوا ته هلې ځلې وي څوک څه ډول کولی شو چې دا باب العلم، باب الجهاد ولایت که څه هم چې جغرافیایي وړوکې ده خو د نړۍ په کچه داسې مفاخر ویاړونه ستر علمي شخصیتونه لري چې همچنان در این نشست شاعران اشعارشان را که در وصف وطن و آبادی کشور تهیه کرده بودند به خوانش گرفتند. بدرینو لمړوند تاریخونه لرم گاوند چې زمونږ سره ځان ټکر کړی له مورچل نه مو کشکاړی راوستلی د مغرور نړۍ رنگ مو بدل کړی داسې ښکاري چې ښه سم مخته روان یو. قابل ذکر است که معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان سفرش از آرامگاه مولانا یعقوب چرخی، عابده تاریخی سپهسالار غلام حیدرخان چرخی و شماری از ساحات تاریخی دیگر نیز دیدن کرد.